د کونړ په یو ځنګل کې اور لګېدلی. واګنر ډله چې د پیسو بدل کې د روس لپاره د اوکراین په ګټه جګړه کوله بیرته په روسیې راوګرځېده. سلام ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په موکړی د امپراتور ټي وي چینل څخه دوه تازه او مهمو خبرونو ته. د کونړ په یو ځنګل کې اور لګېدلی. په کونړ کې باوري سرچینې رسنیو ته ویلي چې د دغه ولایت د پیشدرې اړوند په یو ځنګل کې اور لګېدلی دی. د سرچینې د معلوماتو له مخې د اور لګېدنه د پیشدرې اړوند په کړنګل دره کې لګېدلی او کنټرول یې د سیمې د خلکو له توانه وتلی دی. بلخوا د دې ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست د ځنګلونو مدیر عبدالواسع دا خبر تایید کړی، خو په اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. د سیمې خلکو د اور لګېدنه زوروره بللې او له مسؤلینو یې غوښتي چې د مخنیوي لپاره یې بیړنۍ هڅې وکړي. تر دې وړاندې هم د کونړ او نورستان په یو شمېر ځنګلونو کې اور لګېدنه رامنځته شوې چې له امله یې پر مالي زیان سربیره ځاني زیانونه هم اړولي وو. تر اوسه د دې اور لګېدنې علت نه دی روښانه شوی. واګنر ډله چې د پیسو بدل کې د روس لپاره د اوکراین په ګټه جګړه کوله بیرته په روسیې راوګرځېده. د روسیې دولتي رسنیو په دغه هیواد کې د کړکېچ زیاتېدو او سختو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی او ویل شوي چې ولسمشر ولادیمیر پوټین به د وضعیت د کنټرول لپاره وینا وکړي. د تازه راپورونو له مخې واګنر ډلې د روستوف نادونو ښار ځینې سیمې نیولې او د دغه ښار قومندان له خلکو غوښتي چې په خپلو کورونو کې پاتې شي. د روسیې تاس خبري ایژانس لیکلي چې د وضعیت د کنټرول لپاره به پوټین وینا وکړي او ویل شوي چې اوس مهال په مسکو کې د هر ډول ترهګریزو بریدونو د مخنیوي لپاره امنیتي تدابیر سخت شوي دي. د فرانسې خبري ایژانس د واګنر ډلې په حواله لیکلي چې دې ډلې د روستوف او مقر ښار هوایي ډګر او یو شمېر پوځي ځایونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. بلخوا د امریکا سپینې ماڼۍ ویلي چې په روسیه کې روان وضعیت څاري او همداراز یو څېړنیز سازمان هلته د روان وضعیت کنټرول خورا ستونزمن ښوولی دی. د ویلو ده چې د واګنر ډلې مشر یوګني پریګوژن تازه اعلان کړی چې ځواکونو یې د روسیې یو نظامي هلیکوپټر هم نسکور کړی دی. وروستي راپورونه وایي چې واګنر ډلې ورونش ښار نیولی اوس د مسکو په لور روانه ده. د روسیې هوایي ځواک پرې بمباري کوي. پوټین وایي واګنر بغاوت کړی دی، خو دا بغاوت باور له دړې وړې کړو. د واګنر ډلې مشر د روسیې دفاع وزارت او یو شمېر نور لوړپوړي چارواکي پر دې تورن کړي چې د اوکراین جګړې په اړه ولس ته ناسم معلومات ورکوي او هم یې د دوی ځینې پوستې ویشتلي. بلخوا پوټین د پریګوژن نیولو امر هم کړی. واګنر ډله د پیسو په مقابل کې د روسیې لپاره له اوکراین سره جنګېده، خو ناڅاپه په روسیې راوګرځېده.